السلام علیکم خو کتونکو دی ویډیو کې وزه تاسو ته فیشینګ ویب سایټ حواله سره خبرې کوم. تاسو ته به داسې لینکونه مخې ته راځي، خاص کر واتس اپ کې تاسو ته به میسیجونه راځي. واتس اپ ګروپ به تاسو استعمالوي، هغې کې تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ نو هغه اتوماتیکلی بیا تاسو ټول کنټیکټ ته هغه لینک شیر کیږي، یا تاسو څومره هم ګروپ جوین کړي هغې ته شیر کیږي. او هغه لینک داسې وي چې هغه جعلي لینک وي، اصلي لینک نه وي، او هغه داسې شارټ یو آر ایل وي، هغه ډېر اوږد یو آر ایل وي، اصل کې خو هغه بالکل شارټ کړی وي. نو داسې دې ویب سایټس ته ویلی شي فیشینګ ویب سایټس دې ته ویلی شي. دا خاص کر په سوشل میډیا کې یا واتس اپ کې تاسو ته مخې ته راځي. نو فیشینګ څه ته ویلی شي؟ فیشینګ ویلی شي لفظي معنی د دې ده چې میان نیول. میان چې نیسي نو که د خیال کونډه کې ورته خوراک ورواچئ او هغه اوبو ته هغه کونډه ورواچئ، نو میان دغه خوراک هغه اصلي وګڼي او دغه خوراک هغې پسې ورشي هغه وخوري. چې هغه وخوري نو د ده په خوله کې کونډه ونښلي او دغه میان چې کوم دی نو دا د کسانو ښکار شي چې څوک دا میان نیسي. داسې ویب سایټ وي فیشینګ ویب سایټ چې هغه چې څومره هم یوزر دی، انټرنیټ یوزر دی، هغوی ښکار کوي، د دې ښکار شي څه هم انفارمیشن یې هغه دغه ویب سایټ کور کې هغه ډایرکټ لاړ شي دغه حمله آور کسانو ته، او دا ډیټا بیا مختلف مقاصد دپاره استعمالیږي. داسې ویب سایټ وي چې هغه بالکل تاسو ته د فیسبوک، ټویټر یا بل داسې جیمیل د هغې ویب سایټ په شکل کې تاسو ته راشي او تاسو پای کې بالکل فرق نشئ کولی. په دې کې چېرته یو لیټر هغه یې چینج کړی وي، یا یې هغې په شان بل داسې سیمبل ورکړی وي او تاسو ته به ظاهر داسې ښکار چې دا اصلي ویب سایټ دی، خو اصل کې دا اصلي ویب سایټ نه وي. او دا دې ته ویلی شي فیشینګ ویب سایټ. د دوکې دپاره دا تاسو ته راغلی چې ستاسو نه څه ډیټا واخلي، چې څومره هم ستاسو آی ډیز دي، سوشل میډیا آی ډیز دي، هغه ستاسو نه واخلي، بیا په هغې باندې تاسو بلیک میل کوي هم، او یا تاسو چې څومره هم کنټیکټ دی، ایمیل کنټیکټ شو، فون نمبر کنټیکټ شو، دا مارکیټینګ دپاره بیا خرڅولی هم شي. او اصل کې دا ویب سایټ چې وي نو دا تاسو ته لالچ درکوي. لالچ څنګه درکوي؟ داسې لالچ درکوي لکه اوس حکومت نن سبا یو سکیم راوختی چې لیپټاپ سکیم، نو په دغې باندې یو فیکي ویب سایټ دوی جوړ کړی وي چې پرایم منسټر لیپټاپ سکیم رجسټریشن، او هغې رجسټریشن کې تاسو خپل ټول ډیټا ورکړئ. تاسو سوچ ونه کوئ چې دا ویب سایټ افیشل ویب سایټ دی که افیشل ویب سایټ نه دی. دې بچ کېدو دا یوه لار ده چې تاسو دا افیشل ویب سایټ مختلف سورس نه هغه تاسو کنفرم کوئ چې آیا د دې نیوز کې دا ویب سایټ شیر شوی دی او که نه. بل داسې اتنټیک نیوز چینل وي هغې نه تاسو دا کنفرم کوئ چې آیا دا ویب سایټ دا صحیح دی او که نه. داسې تاسو ته انټرنیټ نن سبا هر څوک استعمالوي، مختلف ډیټا هغه استعمالوي، مختلف کمپنیز وي، ټیلینار، جی ایس شو، زونګ، یو پون شو. نو په هغې کې هم تاسو ته به سوشل میډیا باندې تاسو ته داسې ایډورټایزمنټ راځي چې هغې به تاسو ته وایي چې ګیټ 50 جی بي انټرنیټ فری یا 100 جی بي انټرنیټ فری، او هغې کې به تاسو ته د هغې نیټورک هغه لوګو هم ورکړي چې اصل کې تاسو چې دغه اکاونټ اوپن کوئ نو په هغې کې د هغې په شمار یو څو لایکس وي او هغې پروفایل هم صحیح نه وي، خو دغه پروفایل دغه پیج دوی داسې ډیزاین کړی چې څومره هم یوزر وي د ټیلینار یا زونګ یا د دې بل نیټورک هغه کې تاسو دوکه کوي. دغه کې چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کوئ نو دا تاسو یو بل ویب سایټ ته بوځي او په هغې کې بالکل د دغې نیټورک هر څه لوګو هر څه دغه شان وي او تاسو ته بالکل دا اصلي ښکاري. خو چې تاسو دغه کې انفارمیشن خپل ورکوئ، کانټیکټ نمبر، او تاسو نه کیدای شي CNIC هم غواړي، هغه چې تاسو ورکوئ ستاسو ډیټا لاړ شي، هیکران دي هغوی ته دا ستاسو ډیټا ډایرکټ هغلته ځي. نن سبا دا ډېر زیات عام شوي دي. نو د دې نه اصل کې بچاو دا طریقه ده چې تاسو د ټول نه اولنې داسې چل کوئ چې کوم لینک تاسو ته مخې راځي هغه ویب سایټ هغه کنفرم کوئ چې د دې افیشل ویب سایټ کوم یو دی. که افیشل ویب سایټ بالو نو دې مقصد دا دی چې مطلب دا شو چې دا ویب سایټ کوم دی دا جعلي دی. نو موږ تاسو له پکار دي چې فیشینګ ویب سایټ نه، فیشینګ ایمیل نه، فیشینګ لینکس نه، داسې اس ام اس کې تاسو ته راځي، دې ټول نه موږ ځان بچو ساتو. او چې څومره هم داسې څیزونه تاسو ته راځي، تاسو ته ګفټ راځي، تاسو ته فری انټرنیټ میلاویږي، یا بل داسې پرایم منسټر لیپټاپ سکیم یا بې نظیر انکم سپورټ سکیم،
داسې لون د باره کې څومره سکیمونه د دې افیشل ویب سایټ وي تاسو افیشل ویب سایټ نه دا کنفرم کوئ او نور داسې چالي ویب سایټ نه ځان ساتئ هغې له ډیټا مه ورکوئ. فی الحال به زه تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.